اوس بیا دا څلورم قسم الله بیانوي هغه څوک چې هغه د بل په نکاح کې د بل په نکاح کې او ته وتښتې واده ورسره دا ښار کې موږ لیدلي دي واده والا یې تښتېدلي او واده والا سره دی کړلې دا واده والا خو نو نه جایز کېږي چې ته نکاح ورسره وکړې او واده ورسره وکړې نو ته یې څنګه وکړې یا ځینې داسې کسان دي چې لورې یو ځای ورکړې ده بل ځای ورکړي یعنی چې د یو چا منقحۍ که هغه د واده څه مخکې که وروسته چې نکاح وسوله د دې نکاح بیا بل ځای نه سي کېږي چې هر څو نارې هر څو کوشش هر څو دروسي او دغه رنګه چې به تو په عده کې هم نکاح نه سي کېږي والمحصنات من النساء هغه زنانې ستاسې پر تاسې حرام دي چې هغه د یو چا په نکاح کې یعنې محسنات الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې ستاسې په ملکیت کې راسي یعنې منځه دي سي دا په خواو مثلا دغه مسلمانان چې به یې جنګ کاوي په دارالحرب کې به کافرانو دا ښځې هم رایستلي وي مثلا هغه به تورې دا چې ودې ته خدمتونه وکړي یا به ودې ته اشعار ویله چې د دې جنګ پر مخ سي یا به بله یو داسې یو ترتیب یو کیسه وله خو هغه به په جنګ کې ګرفتار شي چې په جنګ کې به ګرفتار شولې دا هم لکه نور مال غنیمت دی به هم په مال غنیمت کې ول نو بیا به پر مسلمانانو تقسیم کړي او خپل ته به خپل میړه درلودي خو بس هغه نکاح اتوماتیک ختمېدله چې دا د مسلمانانو په غنیمت کې راله هغه زړه نکاح ختمېدله خو بیا چې کومه ښځه به عیالداره وله د هغې هم در حمل در ځای کېدو پورې چې کوچنی پیدا سوی نو نکاح نه څه کوي او یو حیز به انتظار ورته کاوه 3 ساعته کوروالي نه سو سره کوله دا مخکې د امنیت مخکې آیتونو کې الله فرمایي چې څوک د واده د آزاد شي سره د واده وس نه لري د منځانو سره دې وکړي دا منځان شرعي مخکې ولې وس نشته اوس چې هر ځای تاله په قبضه کې راسي یا ته په جنګ کې وګټې یا بل ځای داسې وسي دا قانون څخه په دنیا کې یو قانون جوړ د مسلمانانو د کافرانو متفقه الله جل جلاله فرمایي چې تی دا خپل قانون پاسداري به کوي چې یو قانون جوړ کړي معاهده مې وکړه او دغه معاهده کې دا وسوره چې بیا به د غلامان یو د منځان او دا د مسلمانانو په خیر کې تمام که چیرې دغه قانون نه ولای اوس به مسلمانان کته منځان ولای او نه به غلامان ځکه اوس سر بستر کافران زورور دي مثلا هغه پر دنیا قبضه ده د دنیا ټکنالوژي قبضه ده د دنیا جنگي وسایل لري د دنیا هر څه لري نو مسلمان نشي کولای چې د دې مقابله وکړي نو مرابر د مسلمانانو فزي منځان د کافرانو کورونه کې بناس خبره مصر خلاص